د پاکستان شهنشاه تازه چیلنج حضرت الله عزازي ته. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هر ویډیو د تاسو درو رسیږي. د پاکستان شاهین افریدي څخه وپوښتل شول چې شاهین افریدي په تاسو باندې د افغانستان اوپنر حضرت الله عزازي 15 څلوریزې سر په سر وهلی. ستاسو غبرګون به د حضرت الله عزازي په وړاندې په روانه لوبه کې څه وي؟ شاهین افریدي داسې وویل چې حضرت الله عزازي توکلي بیټسمین ده او که نروي په روانه لوبه چې لرو دی دې په ما یو شاټ وهي. افریدي زیاته کړه چې هغه یو پریکټیس لوبه وه، موږ دومره جدي ونه نیوله او یو پریکټیس مو وکړ. خبره ده خیر ده، کومه پروا نه لري، روانه لوبه شته او په هغه لوبه کې به نر او ښځه معلوم شي. دی دې تکړه شي او یو شاټ دې په ما ووهي، زه به دی نر وګڼم. ملګرو، روانه لوبه له پاکستان سره لرو او د پاکستان تیز توپ اچونکی شاهین افریدي خبرې وې چې تاسو واورېدلی د حضرت الله عزازي ته یې چیلنج ورکړی ده. نو ملګرو، دا معلومه نه ده چې حضرت الله عزازي به په روان سکواډ کې وي یا نه، خو زموږ ټیم هڅه کوي چې له لوبډلمشر سره او یا مربوطه چارواکو سره اړیکه ونیسي او د حضرت الله عزازي شتون په سکواډ کې معلوم کړي. او همدارنګه ملګرو، موږ هڅه کوو چې حضرت الله عزازي سره اړیکه ونیسو او د شاهین افریدي د چیلنج په وړاندې د دریز وپوښتو چې دوی کوم دریز لري او ډیر ژر به یې له تاسو سره شریک کړو. ملګرو، که همدارنګه غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. ملګرو، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ.